په پاکستان د هبت الله لخوا خطرناک فتوا صادره شوه. په پاکستان د ملا هبت الله لومړی خو خطرناک گزار. ملا هبت الله تازه څه ویلي او کومې څرګندونې د پاکستان په هکله کړي، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د افغان طالبانو د مشر ملا هبت الله هغه صوتي یا اډیو وینا خپره کړه چې په هغه کې د طالبانو مشر د پاکستان قوانین غیر اسلامي بولي. که څه هم لا ثابته نه ده چې دا وینا د ملا هبت الله ده او که نه ده، خو پاکستانی طالبانو د نوموړي په نوم خپره کړي او ویلي دي چې دا په پاکستان کې د کفري قوانینو په اړه د امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخونزاده نظر دی. په دې وینا کې چې ملا هبت الله ته منسوبه ده، ویل شوي په پاکستان کې هم دا اوس د انګریزانو هغه قانون حاکم دی چې غیر اسلامي او غیر شرعي دی. د هبت الله اخونزاده د وینا اردو ژباړه په پایڅوړ کې وړاندې شوې ده. ټي ټي پی نه دی ویلي چې ملا هبت الله اخونزاده دا وینا کله او چاته کړې ده. افغان طالبانو او د هغو حکومت هم په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو احتمال شته چې دا وینا د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې ترینګلې کړي. تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د طالبانو پر مشر او شاوخوا کړۍ یې شک کیږي چې د پاکستان د خاصو استخباراتي کړیو تر اغیز لاندې دي. په داسې حال کې ملا هبت الله اخونزاده ته دا منسوبه وینا شکونه لا زیاتوي. خو له بلې خوا دې ته په پام چې د افغان طالبانو مشر د لویدیځو هیوادونو یادونه کوي. داسې ښکاري چې دا وینا یې پخوانۍ ده. هغه په دې وینا کې وایي امریکا او لویدیځوال هڅه کوي چې په افغانستان کې سیکولریستي رژیم رامنځته کړي او اسلام او حکومت سره بیل کړي. دی په دې وینا کې هم دا راز وایي په افغانستان کې د سیکولریستي حکومت د ټینګېدو په صورت کې به اسلام په مدرسو کې پاتې شي او له مدرسو د باندې به اسلام نه وي. د په دې وینا کې د پاکستانی ملا مفتی عثماني یادونه هم کړي چې وایي د پاکستان قوانین د قاضیانو له لوري جوړ شوي او تصویب شوي چې غیر اسلامي دي.